د نن ورځې لس ډېر زبردست تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډېر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشر فرمان. ولسمشرۍ ماڼۍ کې سرچینو تایید کړې ده چې ولسمشر غني د 2000 نورو طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان نن صادر کړی ده. سرچینې وایي د دغه بندیانو د ازادۍ پروسه به 2 ورځې وروسته په رسمي توګه پیل شي. کابل غله. د کابل په 500 فامیلۍ سیمه کې د وسلوالو غلو په ډزو کې یوه ښځه وژل شوې ده. پیښه مهال رامنځته شوې چې وسلوالو غلو په یاده سیمه کې له یوه هټیوال څخه د پیسو لوټلو هڅه کوله. عیني شاهدان وایي د هټیوالو له برخورد سره سم غلو ډزې کړې دي او په پایله کې یاده ښځه چې د 15 اولادونو مور وه وژل شوې ده. اسرائیل. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتیاهو نن محاکمه کیږي. نوموړی په فساد کې د خپلې ښکېلتیا په اړه محکمې ته سپیناوی ورکړی. دا د اسرائیل په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د فعال حکومت یو رهبر محکمې ته د ځواب ویلو لپاره غوښتل کیږي. حامد کرزی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت له لوري د اوربند اعلانېدو هرکلی کړی ده او دا اقدام د هیواد او خلکو په خیر بللی ده. پخوانی ولسمشر هیله څرګندوي چې د اختر اوربند به په دایمي اوربند بدل او د افغانستان د خلکو لپاره د تلپاتې سولې، امنیت او سعادت سبب شي. پاکستان. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر هندوستان تور پورې کړی ده چې ګوندې هڅه کوي د بلوچستان له لارې په پاکستان کې ګډوډۍ رامنځته کړي. هغه زیاته کړې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د هند خوځښتونه یې له سترګو پناه نه دي، خو له دې هر څه سربیره بیا هم دوی هند امن ته رابولي. قریشي ویلي که چېرته هند د دوی نرمښت د کمزوري په سترګه ګوري نو ښه نه کوي. روغتیا وزارت. روغتیایي چارواکي وایي خلک دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ په نوم نغدي پیسې نه ورکوي. د روغتیا وزارت یو تن مرستیال وحید مجرو ویلي د نغدي پیسو له لارې کیدای شي وایروس په چټکۍ سره انتقال شي. نوموړي زیاته کړې ده په اختر کې د عیدي یا د اختر مبارکۍ په نوم پیسې چې مشران کشرانو ته ورکوي هم دا پیسې ماشومانو ته د کرونا وایروس د لیږد د عمل کیدای شي. ولسمشر غني. ولسمشر غني وایي له زندانه د طالب بندیانو د خلاصون پروسه به چټکه او په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره شي. نوموړي نن د اختر تر لمانځه وروسته خپله وینا کې پر طالبانو غږ کړی ده هغه افغان امنیتي ځواکونه چې د دوی په بند کې دي هم باید ژر تر ژره خلاص کړي. ولسمشر غني زیاته کړې باید پر دې حقیقت سترګې پټې نه شي چې طالبان د افغان ټولنې یوه ستره برخه جوړوي. چین. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي وایي افغانستان د اسیا د زړه په توګه د سیمې د سولې او ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د چین نړیوالې راډیو د خبر له مخې وانګ یي چې نن یې په چین کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل اوس مهال د افغانستان حالات په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی. روغتیا وزارت. روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرس 584 مثبتو پیښو ثبتېدو راپور ورکړی ده. د یاد وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د کرونا وایرس دا تازه پیښې 344 په کابل، 100 په هرات، 15 په ننګرهار، 29 په کندوز، 22 په تخار، 2 په جوزجان او 1 په لغمان ولایتونو کې ثبت شوي دي. اروپایي ټولنه. اروپایي ټولنې د افغان حکومت او طالبانو له لوري د اوربند اعلانېدو هرکلی کړی ده. کابل کې د یادې ټولنې استازولۍ ویلي ښکېل اړخونه دي له دې فرصته په استفادې دایمي اوربند ټینګ او پرته له ځنډه د بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړې. درنو لیدونکو که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو واقعو څخه ډیر ژر خبر شئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.